که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځو په کنډیشنل فارمټینګ باندې کار کوو. کنډیشنل فارمټینګ موږ ته ویژولی یو شی را څرګندوي، یو ویلو را څرګندوي، کوم ویلو چې موږ غواړو. لکه موږ چې فلټرینګ ویلې، په فلټرینګ کې به موږ هغه ډیټا فلټر کوله، خو دلته موږ ورته رنګ ورکوو، لکه سیم ټو سیم لکه فلټرینګ. راځو دلته مثال یو کالم سلیکټ کوو. مثال دلته ډېر اپشن دي کنډیشنل فارمټینګ. مثال ته ګورئ دا بېلابېلې اپشن لري په کنډیشنل فارمټینګ کې چې په دې باندې راځو او ګورو چې موږ څنګه کولی شو چې کنډیشن فارمټینګ په خپل ډیټا باندې امپلیمنټ کړو. که زه راشم دلته مثال دا سلیکټ کوم، مثال دا فیلډ دلته دا سلیکټ کوم او راشم ورته وایم چې کنډیشنل فارمټینګ هایلایټ د سیلز رولز ګریټر دین. مثال اول چې د ګریټر دین مثال چې د څونه لوی وي، زه ورته وایم چې دلته انتخابوم چې د 55 نه لوی. 55 نه لوی نشته ده په دې کې. مثال زه ورته وایم چې د 15 نه لوی، 15 نه لوی پکې نشته. ورته وایم چې د 22 نه لوی، د 22 نه لوی په دې کې شته چې مثال دا په سور رنګ باندې دلته هایلایټ شو. تاسو کولی شئ رنګونه د دې نه غوره کړئ چې مثال په ژیړ رنګ باندې او یا مثال په ګرین په شین رنګ باندې انتخاب کړئ او په دا مختلف رنګونه دي، یا ریډ ټیکس او یا ریډ باردر، مثال باردر په شکل باندې، او یا خپل هم تاسو دلته باردر ورته غوره کړئ. دلته راشئ ورته ووایئ چې کوم فانټ ورته انتخابوئ چې کنډیشنل فارمټینګ تاسو په اپلای کوئ. دلته ورته وایم چې بولډ مثال په دې شکل سره او دلته دا بولډ شو، دا فانټ شو. باردرینګ تاسو ورته انتخابولی شئ چې مثال دغسې باردر په دې شکل سره باردر، په دې شکل سره باردر، دا ورته تاسو ورکړئ او د دې نه ورته رنګ ورته انتخاب کړئ چې سرخم رنګ ورته انتخابوئ. مثال آوټلاین باردر یا دا باردر، دلته ټایپ د باردر ورته چې اوکې، یا ورته چې فیل مثال دغسې په دې شکل فیل کا. مثال دا ګوره دا ورته ما خپل کاسټم کنډیشنل فارمټینګ جوړ کو. په دې شکل سره هم تاسو کولی شئ چې کنډیشنل فارمټینګ ورته غوره کړئ. که زه راشم دې ته وایم چې اوکې، مثال اوکې باندې کلیک کوم، موږ هغه ویلو ورته ویلو چې د 23 یا 22 نه یا 21 نه جیګ وي. دلته مثال دلته د 22 نه جیګ وي، دلته دا ویلو دې کې سلیکټ شو. که زه دلته راشم دا سلیکټ کوم، بیا راشم ورته وایم چې ګریټر دین ته راشم، دلته موږ ورته ورکړي 28. مثال ورته وایم چې 22 د 22 نه جیګ. دلته بل رنګ ورته انتخابوم، مثال ګرین ورته انتخابوم. کله چې ګرین انتخاب کو، مثال دا کنډیشنل فارمټینګ چې کو ګرین ورته ورکو. زه دا بیا سلیکټ کوم، دلته راځم او ورته وایم چې کلیر رولز، مثال سلیکټډ، مثال کوم چې سلیکټ دی دې نه دا کنډیشنل فارمټینګ لرې کا. که زه بیا راشم دلته ورته وایم چې لیس دین، مثال د دې نه کوچنی وي، د څونه کوچنی وي، ورته وایم چې د 22 نه کوچنی وي. کوم یو چې 22 نه کوچنی وي، دلته مثال دا فارمټینګ ورته ورکړه چې 22 نه چې کوچنی. دلته راځم کلیر آل ټول کانټینټ لرې کوي، ټول پاکوي د کانټینټ سره. ورته چې کلیر فارمټینګ، مثال د دې نه ځان ته دا فارمټ چې موږ ورکړی دا پاکوي، کلیر کانټینټ دا ویلو دې نه پاکوي، او کلیر هایپرلینک هم ورکړی ده. که کلیر کانټینټ ووایم، ګوره دا ټول هغه ویلو ته نه پاک کړه. اوس زه بیرته راځم ورته وایم چې په کیبورډ کې کنټرول زیډ کلیک کوم، یا دلته دا انډو آیکون کلیک کوم، مثال دا به بیرته انډو شي. که زه ورته وایم چې کلیر آل، بیا هر څه فارمټینګ هر څه سره دا پاکوي. اوس ورته وایم چې انډو، بیرته مثال دلته راځم ورته وایم چې انډو یا کنټرول زیډ په کیبورډ کې پاکوم. ورته وایم چې فارمټ، مثال د تنه فارمټ د دې نه هم چک کولی شي، پاکولی شي. زه که دلته راشم مثال په دې کې دا ما سلیکټ کړی دی، دا مې دلته سلیکټ کړی دی او ورته وایم چې کنډیشنل فارمټینګ. بیا راشم ورته وایم چې بیټوین، مثال د په منځ د څو کې وي، ورته وایم چې په منځ د 10 او
22 کې وي. مثال په د 22 کې دلته تاسو رنګ انتخابولای شئ چې کوم رنګ ورته غوره کوئ. کاستم هم ویل چې په کاستم په کوم شکل سره زه ورته چې ګرین دا ګرین انتخاب کوئ. مثال دا ګرین مثال دا انتخاب شو. که زه بیا راشم ورته چې کنډیشنل فارمټینګ مثال دلته بیا راځم ورته چې ایکوال ټو چې مثال مساوي د څو سره وي د دې سره وي. مثال دا ورته وایم چې رقم ریډ مثال سور رنګ ورته ورکړه چې مساوي د دې سره وي. اوس ورته وایم چې اوکې زه ګورم چې د دې ویلو سره مساوي دلته چې شته نشته. مثال د دې سره مساوي نه و. که زه په دې کې راشم دیز ته مثال یو ویلو دلته د ونیسم ورته وایم چې کنډیشنل فارمټینګ ورته وایم چې ایکوال ټو مساوي د چې سره وي دلته زه ورته ټایپ کوم چې ای سی سره مساوي. ګوره دا ای سی دلته راغی او لایټ کلر ورته ورکړه مثال لایټ ریډ او یا ورته چې گرین کلر ورته ورکړه. اوکې مثال دا د دې سره مساوي او چې مثال دلته په دې کې راغی. راځم بیا مثال دا سلیکټ کوم او ورته وایم چې کنډیشنل فارمټینګ راځم ورته وایم چې رولز ته راځم ورته ټیکسټ کانټینټ چې څه پکې وي مثال سی ولري مثال فقط سی ولري مثال سی پکې مثال دلته وګورئ که بل کوم سی هغه هم دلته هایلایټ کیږي. که راشم ورته وایم چې کنډیشنل فارمټینګ بیا ورته کلیک کوم ورته وایم چې ټیکسټ کانټینټ دا څه ولري مثال دا کانټینټ ای مثال څه ولري ای ولري. مثال دلته هغه څه لکه ګوره ای ډي ای ټي مثال چې ای لري پکې هغه ټول څه کې سره لیکيږي. بیا راځم ورته وایم چې کنډیشنل فارمټینګ منیج رولز مثال دلته دا کوم رولز چې ما امپلیمنٹ کړی دا ګوره دا مثال ار یو تاسو کولای شئ چې ډیلیټ کړئ کوم یو چې تاسو خوښه وي ای سی مثال دا ده مثال دا د دې نه ډیلیټ کا ورته چې دا ډیلیټ کا ورته چې اپلای. اوس ګوره ځان ته د ای سی رول دلته راغی. ای سی رول راغی دا هم کولای شئ چې ډیلیټ کړئ د دې نه ورته چې اپلای دا کنډیشنل فارمټینګ د دې نه لري شو. بیا راځم د ډیټ فیلډ ته دا ډیټ فیلډ سلیکټ کوم. په ډیټ فیلډ کې مثال تر راځم ګوره ډیټ اکرنس مثال یسترډے پرون چې څو دفعه مثال پرونه تاریخ چې مثال پرون دغه شی. اوکې مثال ته ګورئ مثال دا درې تاریخونه پرون دغه شی دي ریپیټډ اکشن یعنی پرونی تاریخونه دي. مثال په دې کې که زه راشم ورته بیا کنډیشنل فارمټینګ ته راشم ډیټ اکرنګ دلته ورته وایم چې په دې کې رنګ ورته بل انتخابوم دیز کې مثال د ټوډے ډیټ سره مساوي دا د ټوډے ډیټ سره دا د پرون یو کنډیشنل فارمټینګ په دې باندې دوه کنډیشنل فارمټینګ اجرا کړی دي. مثال یو د پرون د پاره یو د نن د پاره ګوره مثال دا په دې باندې امپلیمنٹ شوی دی. بیا راځم بیا کنډیشنل فارمټینګ ته راځم هایلایټ کوم ورته چې ډیټ اکرنس مثال په دې کې وګوره چې لاست منث وي مثال and last 7 day مثال وي next month وي last month وي مثال دا تاسو د هر یو ورکول څنګه چې موږ فلټر کې ویلې تاسو که فلټر ته متوجه شئ نو دا ان اما فلټر غوندې اپشن دلته تاسو ته راوستي دي. په دې کې تاسو کاستم کولای شئ. اوس ورته چې اوکې په دې کې راځم ورته چې لاست ویک ورته چې اوکې لاست ویک دلته نشته ده په دې چې دا تاریخونه ډیر پخوانی تاریخونه دي په دې کې دا سوچ تاریخونه ما چینج کړي چې مثال دې ته می چینج کړ. اوس مثال کده دینه یو رولز لري کوي په دې باندې سو رولز امپلیمنٹ دي یو رولز نه لري کوي نو ورته چې منیج مثال ار رول چې تاسو پرې دی مثال لاست ویک دی دا مثال ته سلیکټ کړئ په دې شکل سره او مثال دام سلیکټ کړئ دا نور ته نه چک ډیلیټ کړئ خدای یو رول چک پرې دی دا رولز انتنا چک ډیلیټ کړه دا انتنا لري کا وسره چې اپلای ځان ته دا یو رول اپلای کړئ یعنی دا یو رول پرې دا نور ټول ډیلیټ کړئ. کولای شئ ایډیټ کړئ په دې باندې کار کو خو په ترتیب سره دا سره راځو. نو دا څنګه تاسو کنډیشنل فارمټینګ په دې اوله برخه کې تاسو څنګه کار کوئ چې مثال تاسو تینا ګټه پورته کړئ. اوس راځم بل یو شی بل د چې مثال دا پات شو مثال ډوپلیکیټ ویلو چې موږ څنګه ډوپلیکیټ ویلو سلیکټ کوو. په دې کې راځم ورته چې ډوپلیکیټ دلته
په دې کې ورته وایم چې کنډیشنل فارمټینګ دلته سلیکټ کوم، ورته وایم چې ډپلیکیټ ویلو مثلا دا ګوره دا ټول ډپلیکیټ دي. یونیک ویلو چې ځان ته یوازې یو ویلو وي، ګوره هغه چیرې ډیپارټمنټ دی مثلا ځکه چې دا کالم ما سلیکټ کړی دی ډیپارټمنټ دی. زه کنسل کوم دلته د ای سی په ځای لیکم چې ډي سی مثال دا دلته دا پاس ټایټل نه سلیکټ کوم دا سلیکټ کوم. ورته وایم په دې کې ماته یونیک ویلو راوخه ډپلیکیټ راته مه راښیه. هلته موږ ګوره ډپلیکیټ ریموف کوو او لرې کولی هم شو. مثال دلته وایم چې ډپلیکیټ دا ټول ډپلیکیټ دی خو دا یونیک دی. یونیک یعنی چې یو ځل وي او ډپلیکیټ یعنی د یو نه چې زیات ځلې تکرار شوی که هغه 2 ځله وي که 10 ځله وي که 100 ځله وي مثال هغه ډپلیکیټ هغې ته ډپلیکیټ ویل کېږي. ګوره یونیک ویلو دلته یې سلیکټ کړئ چې دا یونیک ویلو دی، رنګونه ورته بدلولی شئ او که ورته چې ډپلیکیټ ویلو مثال دا ډپلیکیټ دی دا یو پکې یونیک دی. تاسو کولی شئ په دې شکل سره ډاټا خپله سلیکټ کړئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.